د روژه مات څخه مخکې دغه دعا صرف یو وارې ووایه، دنیا به دې هم سمه سي، آخرت به دې هم سم سي. یعنی د دنیا چې څومره مشکلات دي، څومره پریشانیان لري، دا دعا ویلو سره به الله رب العزت ستا تمام مشکلات لري کی او آخرت ژوند به الله در باندې اسانه کی. هغه دعا داسې دعا د حدیث شریف کې راځي وایي چې کوم انسان دا دعا د روژه مات څخه مخکې ووایي، الله رب العزت به د انسان ټولې غټې ګناهونه ورته معاف کړي. یعنی کبیره ګناهونه، غټ ګناهونه به الله معاف کړي. الله به د انسان د ګناهونو څخه پاک او صاف کړي. حدیث شریف کې راځي وایي دا داسې کلمات دي چې الله د دې سره مینه لري، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې سره مینه لري. نو دا کلمات تاسې مخته بل چاته هم ورشایاست. حدیث شریف کې دا راځي چې تاسې بل چاته هم دا کلمات ورشایاست. نو دغه کلمات ضرور د سره شیر کې مخته د الله د رضا په خاطر باندې چې هر مسلمان ته ورسیږي، هغه هم دا کلمات ووایي. دغه کلمات دي زه به تاسو ته په سکرین باندې هم ولیکم، ډېرې عظیمې کلمات دي. هغه دعا داسې ده: یا عظیم یا عظیم انت الهی لا اله غیرک اغفر الذنب العظیم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم.